ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. اوس دلته اول ځای ده چې د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم راغی. جبرائیل څه معنا؟ دا سوریاني ژبه ده. په سوریاني ژبه کې جبر په معنا د عبد، ایل په معنا د الله، نو عبد الله. لکه میکائیل، میک په معنا د عبد، ایل په معنا عبید، ایل په معنا د الله، عبید الله. جبرائیل علیه السلام عبد الله، میکائیل علیه السلام عبید الله. خو عینی ملاوی بدرالدین عینی عمدة القاری ملا هغه یو وخت کې مې کتاب کوت چې په کتاب کې مې دا ځای ولید چې د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم عبدالجلیل ده، کنیه ابو الفتوح. جبرائیل علیه السلام هغه ملائکه وه چې وحی به راوړه، خو ورسره د عذاب د نزول قدرت د ده په اختیار کې و. په قومونو باندې به عذابونه راوسته، نو هغه ځایونه لکه فتح کې کفار تباه و، هغه ځای مسلمان ته په لاس باندې ورته ابو الفتوح کنیه. او حضرت میکائیل علیه السلام نوم عبدالرزاق او کنیه ابو الغنائم. بارانونه اورول، رزقونه خلکو ته پیدا کېدل، هواګانې چلول، دا بیا د هغه ډیوټي وه. حضرت اسرافیل علیه السلام نوم عبدالخالق او کنیه ابو المنافخ چې هلته بیا په هغه شپېلۍ کې دی په کول دی. حضرت عزرائیل علیه السلام نوم عبدالجبار او کنیه ابو یحیی. د احیا او د امامت خبره هغه ته سپارلې ده. نو جبرائیل علیه السلام نوم عبدالجلیل، کنیه ابو الفتوح. میکائیل علیه السلام نوم عبدالرزاق، کنیه ابو الغنائم. د اسرافیل علیه السلام نوم عبدالخالق، کنیه ابو المنافخ. د حضرت عزرائیل علیه السلام نوم عبدالخالق عبدالجبار، کنیه ابو یحیی. خو بله خبر، جبرائیل علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام ته راغی تلاوت به کوو، نو ده به غوږ ورته نیو. چې جبرائیل علیه السلام به تلاوت ختم کو، نو بیا به پس هغه نه ده تلاوت کوه. د جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته څومره وارې راغلی؟ مخکنی انبیاو ته څومره وارې راغلی؟ حضرت آدم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 12 وارې راغلی. حضرت ادریس علیه السلام ته 4 وارې راغلی. حضرت نوح علیه السلام ته په 900 کال د نبوت کې 50 وارې راغلی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته 42 وارې راغلی. حضرت موسی علیه السلام ته 400 وارې راغلی. په مخکینی انبیاو کې ډیر چې راغلی ده حضرت موسی علیه السلام ته. حضرت عیسی علیه السلام ته 10 وارې راغلی. خو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په 22 کال ژوندګي کې 40,000 وارې راغلی. 40,000 وارې. او موږ تاسو ته بیا را روان ده وروسته حدیث مبارک چې سبا ته به انشاءالله العزیز کې وغږیږو چې نبی علیه السلام به بیا هم تمنا کړ ډېر ولې نه راځي. جبرائیل امین ته ډېر ولې نه راځي. هغه به نقطه ثبات وي چې د نیکو خلکو صحبت چې څومره ډېرېږي دغومره فیضات او انوارات او سلسله زیاتېږي، ترقی په باطني امورو کې زیاتېږي، نیک صفات په ترقی او په عروج کې کېږي. جبرائیل علیه السلام حضرت نبی علیه السلام ته 40,000 وارې، آدم علیه السلام ته 12 وارې، حضرت ادریس علیه السلام ته 4 وارې، حضرت نوح علیه السلام ته 50 وارې، حضرت ابراهیم علیه السلام ته 42 وارې، حضرت موسی علیه السلام ته 400 وارې، حضرت عیسی علیه السلام ته 10 وارې، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته 40,000 وارې. تر دې ځایه پورې چې حدیث مبارک تام شو، نو اوس انطباق د حدیث د ترجمه الباب سره باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. په حدیث مبارک کې د بدء الوحی شی ذکر شو، نو وی چې مطابقت په دې حیثیت ده چې په دغه حدیث مبارک کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه د وحی د اول وخت نزول حالات ذکر شوی ده. حضرت پیغمبر علیه السلام چې شونډې مبارکې ښورولې دا څه وخت وي؟
خو اول وخت کې چې الله تعالی د دې ضمانت نو ورته کړی داسې کېدی نشي چې حضرت نبی علیه السلام ته د قرآن عظیم شان په ویلو یادولو کې تکلیف ته عربي کریم دې تر کلو پورې پرېښوي په دغه حال وروسته بیا د ضمانت اخلي چې لا تحرک به لسانک نو په باب هم د ابتدایي وحی بیان ده په حدیث مبارک کې هم د ابتدایي حال د بیان ده چې د نبی علیه السلام ابتدایي حال په دغه کې او که مقصد د ترجمه الباب بیان د عظمت وحی شي د وحی لوی بیان شي نو هم حدیث مبارک کې دا مقصد حاصل ده لکه شیخ الهند رحمت الله علیه چې دغه ذکر کوي دا د وحی څومره لوی عظیم شان عظمت ده چې د قرآن عظیم شان نه د نبی علیه السلام غوندې ذات چې په مخلوقاتو کې د ده غوندې د کمال چښتن نشته هغه هم د قرآن عظیم شان په برداشت کې تکلیفونه برداشت کوي په زده کړه کې تکلیفونه برداشت کوي بیا الله تعالی دته د جمع کولو د ژبې د تلاوت کولو د ترجمې د واضح کولو د ټول ذمه الله تعالی اخلي معلم استاد د حضرت نبی علیه السلام رب کریم الله تعالی د معلم ده وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما په مابین کې جبرائیل امین اسیا دغه قلم غوندې حیثیت لري واسطه ده نو مربي الله تعالی ده الله تعالی دغه وحی دومره اهتمام کړی چې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته رالیږي بیا چې په نبی علیه السلام بوج کېږي نشي برداشت کولی تلاوت کې مشقت په درجې الله تعالی یې ذمه ورته اخلي د خپله د عظمت وحی یو لوی واضح دلیل ده چې د یو شي ذمه الله اخلي نو مخلوق یې نشي برداشت کولی نو ام وای په دغه حیثیت باندې د ترجمه الباب سره مطابقت موجود ده ام په هغه حیثیت باندې چې د بدء الوحی خبره شي چې د نبی علیه السلام ابتدایي حالت کې ذکر شوی چې په اول وخت کې د تلاوت نه ده